رحیم سلامونه او درنښت هیله یم چې تاسو به ټول روغ او جوړ یاست. قدرمن انجینر صاحبان، تاسو ته ښه راغلاست وایو. د لومین څلورم درس ده. په تېر درس کې موږ تاسو په آبجیکټس باندې خبرې کړي چې آخري آپشن موږ سره هغه د افیکټ و. نن ورځ راځو درنو انجینر صاحبانو د انډور څخه یا هغه وسایلو څخه چې د کور دننه استفاده کېږي د هغې څخه د استفادې موارد او د استعمالولو ډول باندې پوهېږو. موږ کولی شو په دوه ډول سره دغه آپشنونه خلاص کړو. یو د دې څخه بل هم په ډبل کلیک سره کولی شو دا خلاص کړو. مثلا اول برخه موږ سره انجینر صاحبانو دغسې عناصر دي چې کوټې دننه مثلا بیډز دي، یو نفره، دوه نفره، مختلف حالتونه لري، پکۍ ده. همدغسې تاسو هر یو اجناس او هغه وسایل چې تاسو غواړئ کولی شئ چې ویې ګورئ او استفاده ورنه وکړئ. په دغه برخه کې موږ سره بیا درنو انجینر صاحبانو دوه ډوله وسایل دي. یو هغه وسایل دي چې موږ پکې تغییر نشو راوستلی. د مثال په ډول زه غواړم دغه یو پارټیشن وال ده یا نو المارۍ ده، هر څه هغه څیز چې ده زه غواړم په دغې کې یو تغییر راوړم. مثلا دا مې ځای په ځای کې موقعیت مې ورته انتخاب کړ. مثلا دا د دې موقعیت شو. اوس زه نشم کولی انجینر صاحبانو چې په دغې برخه کې مثلا دې کې هیڅ تغییر زه نشم راوستلی. تاسو ګورئ کوم آپشن نه خلاصېږي، مګر بعضې وسایل دي، نور هغه وسایل په دې کې شته چې هغې کې بیا موږ تغییرات راوستلی شو. مثلا د مثال په ډول زه که چیرې راشم په سیټس کې مثلا دغه یو چوکۍ انتخابوو، بیا کولی شو دا چې موقعیت انتخابولو سره دلته وګورئ یو آپشن ته خلاصېږي. فقط کولی شو د فرنیچر هم هغه بعضې جزئي موضوعات وګورئ، هغې کې تغییرات راوړو. دغسې امکانات بیا شته انجینر صاحبانو چې موږ د خپل وسایلو کې تغییرات راوړو. دوه ډوله وسایل دي موږ سره په انډور کې. یو هغه وسایل دي چې تغییرات پکې راوستلی شو، یو هغه دي چې نشو راوستلی. دغې مینو په واسطه کولی شو چې دغه برخه خلاص کړئ، پراپرټیز. راځو بیا هم انډور برخې ته. موږ سره په دغه برخه کې ډیکوریشن برخه کې هم موږ سره یو څه وسایل او ابزار شته دي، بایک ده او هر څه. تاسو کولی شئ خپله بیا چک کړئ. هر هغه وسایل چې تاسو وغواړئ د کور په دننه یا د کوټې په دننه شتون ولري دلته پیدا کېږي. مثلا الکترونیکس د برقي وسایل دي، مثلا ماوس د دغه کمپیوټر او جوسر او هر څه چې تاسو وغواړئ پیدا کېږي. تاسو خپله چې کولی شئ مثلا په خوړو کې هر هغه خواړه چې تاسو وغواړئ دلته پیدا کېږي. مثلا کیک ده، دغسې میوه‌جات دي، ترکاري، حبوبات، هر څه پکې پیدا کېږي. بل هم موږ سره د اشپزخانې وسایل دي، کچن برخه ده چې قاشق هر څه چې تاسو وغواړئ دلته پیدا کېږي. د لایټینګ برخه ده، دننۍ لایټینګ ده. یو انجینر صاحبان چې تاسو ته ووایم دغه لایټینګ بیا چې ده ځان له روښنایي نه خپروي. لایټینګ بیا د دې لپاره باید موږ بیل آپشن ده چې دغلته موږ تاسو لولو چې دلته بیا موږ څنګه کولی شو روښنایي ورکړو. نو بناً فقط دا هماغه وسیله یې دلته شتون لري د لایټ هغه کور ولې لایټینګ نشو ورکولی، چې بیا وروسته موږ دې باندې بحث کوو. بل برخه کې موږ سره پلمبینګ د انجینر صاحبانو چې نل دوانۍ برخې وسایل دي. په تشناب کې یا په اشپزخانه کې چې څه استفاده کېږي نل دوانۍ برخه کې. موږ سره سیټس دي، چوکیګانې دي، په سلګونه ډوله چوکیګانې دي، یو نفره، دوه نفره، لس نفره، کوچونه دي همداسې. بل موږ سره هغه د سټوریج دي، مثلا روکونه دي یا المارۍ دي، دې نه کولی شو استفاده وکړو. ټیبلز دي، میزونه دي، مختلف د غذا خوړلو د کاري میزونه او داسې نور. او یوټیلیټیز دي، مثلا کوم وسایل چې د باندې استفاده کېږي، مثلا د ATM ماشین ده، د اوبو ماشین ده، همدغسې د نوشابابو ماشینونه دي. ټول دلته شتون لري چې موږ هر یو کولی شو استفاده کړو. بله برخه انجینر صاحبانو موږ سره هغه د پیوپل ان انیملز ده. موږ سره مختلف مین دي، مثلا سړیان دي. موږ سره دوه ډوله دي. یو ایډیل حالت یا هم ځای په ځای دی ولاړ وي، کوم فعالیت نه ترسره کوي. یو هم واک حالت لري. مثلا دلته وګورئ دلته ایډیل لیکل شوی، دلته واک. مختلف سړیان دي چې تاسو کولی شئ ورنه استفاده وکړئ. د سپورټ په حالت کې دي، د ورزش په حالت کې بایسکل چلونې، همدغسې د آببازي او لامبو وهل، مثلا خریدارۍ په حالت کې دي. هر یو چې تاسو وغواړئ. مثلا د مثال په ډول یو سړی غواړي ځای په ځای کې، دا موږ سره په عادي حالت کې د هېڅ کوم فعالیت نه کوي، فقط ځای په ځای ولاړ ده. او بیا یو دی موږ سره واک حالت لري. مثلا دا که چیرې قدم وهلو حالت دې ته ورکړو، بیا دې ته بیا موږ کولی شو انجینر صاحبانو چې لاره جوړ کړو. مثلا یو مسیر ورته ټاکو، په هماغه مسیر کې دا
سړی بیا حرکت کوي. په پیوپل ان انیمیشن کې انیمالز کې نور مثلا موږ سره ښځینه دي، مختلف حالتونه لري، هلکان دي مختلف حالتونه کې، نجونې دي مختلف حالتونه لري، سپورت او ورزش او مکتب ته تلو په حالت کې. پیټس اینډ ډاګس دي، مثلا پیشو او سپی ده. برډز حیوانات دي، الوتونکي دي. مثلا دا یو الوتونکی دی انجینر صاحبانو، دا انیمیشن حالت کې مثلا زه غواړم دا دلته ځای په ځای کړم. تاسو وګورئ، خو دې ته باید موږ یو هایټ ورکړو، یو ارتفاع زه باید دلته ورکړم چې تاسو وګورئ. دغسې وګورئ دلته دغه الوتونکی د پرواز په حالت کې ده او دلته یو زاویې یو دغه حالت کې ده په پرواز راځي. بیا انشاءالله ارتفاع او لوړ په دې باندې بحث کوو. دغسې نور موضوعات موږ سره فارم انیملز دي، مثلا غواګانې دي، اسونه دي. پیوپل دي، نور حالتونه لري، 2 کسیز، 1 کسیز، ډاکټران، مختلف حالتونو سره موږ کسان لرو دلته. مایان دي، مختلف مایان دي. پیوپل 3D 3 بوده کسان دي، مثلا دلته د ګوډي پر اندازې په حالت کې د مثال په ډول. خو بیا دا حالت لري انجینر صاحبانو چې لارې زاویې څخه وګوري هماغه مخې موږ ته ښکاري. همدغسې 2D کسان دي موږ سره، 2 بوده دي چې هر حالت تاسو ورکوي، مثلا هر خوا ته چې تاسو لاړ شئ هماغې څومره زاویې ته چې تاسو غواړئ مثلا هر خوا ته چې وګورئ د هغې مخه موږ ته ښکاري. بل 2D انیملز دي، 3D انیملز چې موږ کولی شو چې ویې ګورو او استفاده ورنه وکړو. دا هم موږ سره درنو انجینر صاحبانو دغسې موږ سره پیوپل ان انیملز و چې موږ دغسې استفاده کولی شو ورسره. بل موږ سره انجینر صاحبانو آوټ ډور، یعنې د باندې د کور هغه وسایل چې د کور نه د باندې استفاده کېږي. د مثال په ډول موږ سره دغسې کثافت دانیانې دي په دغه برخه کې نظر کړئ. مثلا موږ سره اوله برخه کې دغسې کټارې دي، مختلف کټارې دي، پایې دي، موږ ورنه استفاده کولی شو. د مثال په ډول راشئ دغسې یو پایه یا کټاره یا پراکټ وال که چیرې موږ استفاده کړو. د مثال په ډول زه یو موقعیت ورته انتخاب کړم، زه راځم مثلا دا دغلته ځای په ځای کوم، دغلته یې ځای په ځای کوم. راځئ چې دغه میس پلیسمنټ ورته انتخاب کړو. مثلا دا مې ورته میس پلیسمنټ انتخاب کړو. موږ کولی شو چې ډایرکشن هم بیا تغییر کړو. مثلا یو کلیک دلته وکړئ، بل کلیک واخلئ، اوربیټ سرخول تاسو کولی شئ چې ویې سرخوئ. کنټرول بل کنټرول کلیک کړئ، بل لاره ورته انتخاب کړئ. مثلا تاسو غواړئ چې دغسې یو بله لاره کې تغییر ورکړئ، کنټرول باندې اجازه راکړئ ومخې دغسې کنټرول کلیک کولو سره اوس تاسو غواړئ نمبر اف ایټیمز. نمبر اف ایټیم تاسو تعداد معلوموئ، غواړئ چې دغومره تعداد سره راوړي. ډایرکشن یې مثلا زه غواړم په دغه ډایرکشن سره مختلف ډایرکشنونه موږ ورته ورکولی شو. تاسو ترتیب او تنظیمولی شئ. مثلا که چیرې غواړئ عددي ترتیب او تنظیم کړئ، فقط 2 ځلې پرې کلیک وکړئ، ورته د مثال په ډول 90 درجې تاسو بیک سپیس ته لاړ شئ، 90 درجې قیمت ورته ورکړئ، یا هر څومره قیمت چې تاسو غواړئ ورته تاسو ورکولی شئ. قیمت اخلي، رینډم سایز د سایز یې باید څومره وي. مثال په ډول تقریبا دغسې یو حالت ورته کولی شو چې ورته انتخاب کړو. ایټیم نمبر یې ډېر همدغسې تېرو لیکچرونو کې ما تاسو ته دې په هکله خبرې کړې وه چې کولی شو سایزونه یې تغییر کړو. مثلا اوکې کوئ، ځای په ځای کېږي. دا آوټډورس برخه کې موږ سره انجینر صاحبانو. بله برخه موږ سره اسوسییټډ په آوټډورس کې مثلا دغسې چپرکټونه او د پخلي دپاره بعضې وسایل دي، پکې مختلف حالتونه لري. د ناستې دپاره فرش او توشک هر څه تاسو یې کولی شئ وګورئ. بلډینګز دي انجینر صاحبانو، تاسو غواړئ یو بلډینګ اضافي بلډینګ جوړ شوی ځای په ځای کې، مثلا تاسو غواړئ دغه بلډینګ ځای په ځای کې دلته اجازه ورکړئ چې دغه موقعیت کې تاسو وګورئ جوړ شوی بلډینګ دلته موقعیت یې ونیو.
د نه کولی شي استفاده وکړي. بل کنسټرکشن ده، ساختماني چارې، انډسټریز برخه ده، مثلا دغه بعضې انیمیټډ برخه دي، سرخي هم تاسو وګورئ دغسې. بل مونږ سره لایټس ده، دا هم روښنایي نه ورکوي چې بیا بحث کوو پکې. فرنیچرز دي چې مختلف فرنیچرونه دي د باندې ناسم لپاره، یو داخلي فرنیچر دی یو بیروني. دا علایم دي، تاسو وګورئ په سلګونه او حتی نږدې زرو پورې علایم پکې شتون لري د مختلفو هیوادونو لپاره. دغسې مونږ سره سټوریج دي، ذخایر دي، دغه کانتینرونه هر څه، یعنې واقعا ډېر دغې برخه کې کار شوی، ډېر عناصر پکې شته، ډېرې زحمت ویستې دي او د کارونو د اسانتیا لپاره مونږ سره بل یوټیلیټیز دي. دا د باندې لپاره کوم یوټیلیټیز دي چې استفاده کېږي. مونږ سره ویسټ دي، هماغه د باندې لپاره کثافت دانیانې دي. مونږ په دغه ډول سره انجینر صاحبانو کولی شو له ده څخه استفاده وکړو. بله برخه قدرمن انجینر صاحبانو چې مونږ غواړو پرې بحث وکړو، هغه اجازه راکړئ د لایټینګ برخه ده. ما مخکې تاسو ته وویلې چې لایټینګ برخه لولو، خو یو څه ده چې مخکې د لایټینګ څخه چې مونږ راشو په ده باندې بحث وکړو، مونږ باید یو شمېر نور موضوعاتو باندې بحث وکړو چې هغه عبارت له دغه بټنو څخه دي. په ده او په دغه څو دانو باندې بحث کوو. انجینر صاحبانو اجازه راکړئ زه اول سلیکټ کړم دغه خپله مخه پاک کړم، دغه کوم وسایل چې دلته شته. مثلا زه غواړم آوټډور برخه کې بعضې وسایل ډیلیټ کړم. دا ډیلیټ باندې کلیک کوم، کنټرول وهم یا هم F12. که چیرې تاسو F12 ووهئ انجینر صاحبانو ټول اجسام چې شتون ولري هغه سلیکټ کېږي او ډیلیټولی شي. F12 باندې کلیک کوو، اجازه راکړئ ماته F12 باندې کلیک کوو او هماغه اجسام چې موږ غواړو ډیلیټ کړو ډیلیټولی شو. F12 زه وهم، آوټډور برخه کې زه باید دغه اجسام ډیلیټ کړم. کنټرول په واسطه کنټرول وهم، انتخابوم او ډیلیټ ډیلیټېږي. بل دغه اوس انیمل ته راځو انجینر صاحبانو، کنټرول په واسطه کنټرولوم انتخابوم او ډیلیټ، او بیا هم ډیلیټ باندې چې کلیک وکړم ډیلیټېږي. بیا راځو بیا آوټډور ده، ځکه چې دا د آوټډور برخه او ډیلیټ باندې کلیک کوو، دې باندې کلیک کوو، بالاخره جسمونه چې موږ راوړو دا ډیلیټ شول. فقط دغلته نه پوهېږم کوم جسم شتون لري او که نه. او یو څه شته، مثلا غواړو دا هم ډیلیټ کړو، راځو انډور برخې وو دا ګمان کوم، دې باندې کلیک کوو، د باندې کلیک کوو، خپله ډیلیټېږي. دغسې ډیلیټ کولی شو. درنو انجینر صاحبانو که چیرې موږ او تاسو راشو یو صحنه ځان ته انتخاب کړو، یا هم یو څو اجسام زه اخلم په ترانسپورټ برخه کې، یو څو ګاډي اخلم، مثلا دلته قرار ورکړو، مخته لږ څه لاړ شو. مثلا یو څو دانې نور ګاډي دلته زه قرار ورکړم، دغسې 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 دغسې. بل راځم یو څو دانې ونې، مثلا دغه ونې نه استفاده کوم، دلته کلیک کوم، دلته 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 ترانسپیرنسي لږ څه ډېروم. راځو قدرمن انجینر صاحبانو، لومړی اپشن هغه موږ سره درنو انجینر صاحبانو هغه د موف آبجیکټ ده. موف آبجیکټ باندې چې موږ کلیک وکړو غواړو یو جسم ته حرکت ورکړو، خو مهمه دا ده چې باید موږ د هماغه جسم آپشن ته راشو. مثلا ترانسپورټ موږ غواړو چې دغه ترانسپورټ برخه موف کړو، باید ترانسپورټ ته لاړ شو. که چیرې موف باندې موږ کلیک وکړو او ترانسپورټ وغواړو، موږ دلته اوس انتخاب کړی لینډسکیپ یا هم نیچر، او دلته غواړو موږ کوښښ کوو چې ونې یا دغه ګاډي انتقال کو یا موف کو، دلته بیا امکان نه لري. موږ او تاسو باید راشو هماغه آپشن ته. مثلا اوس موږ سره موف باندې کلیک کړی، دلته موږ سره ونې موف کېږي، هر خواته چې تاسو وغواړئ موف کولی شئ. مثلا دا غواړئ موف کړئ، دا غواړئ موف کړئ،
که چیرې غواړئ ګاډي موف کړئ بیا به راځئ او ګاډي باندې به کلیک کوئ او بعد د دې موږ کولی شو چې ګاډی سره څه کړو موف کړو. خو کله چې موف باندې کلیک کوو انجینر صاحبان دلته یو څو آپشنونه خلاصیږي موږ او تاسو ته. لومړی ایم ده. که چیرې موږ او تاسو ایم بټنه کلیک کړو زموږ او تاسو هماغه عنصر به د زیډ اکسس په واسطه یا د زیډ اکسس په محور باندې به څرخي. که چیرې ایم بټنه باندې کلیک کړو موږ ایم بټنه کېکاږو او راشو دا موف کړو فقط د هماغه زیډ محور باندې دا حرکت کوي. که چیرې ان باندې کلیک وکړو ان بټنه کلیک ونیسو یا کېکاږلي حالت کې زموږ جسم به د ایکس په محور باندې هم یا د وای په محور باندې به دا حرکت کوي. بل جی د درنو انجینر صاحبانو مثلا زه غواړم دغه جسم موف کړم دغه جسم اوس وګورئ که چیرې زه موف کړم دغه جسم دغه بل جسم په هماغه بریني حالت کې یا هماغه هرین سطحه کې دا قرار نیسي. خو که چیرې موږ او تاسو جی باندې کلیک وکړو او دې ته حرکت ورکړو تاسو وګورئ هر څومره چې زه حرکت ورکړم هماغه لینډسکیپ کې اوس د ده په سر باندې نه قرار نیسي فقط په هماغه لینډسکیپ کې قرار نیسي. خو که چیرې جی زه خوشې کړم تاسو وګورئ اوس په سر کې بېرته جی نیسم ښکته کېږي. نو دا هم د جی آپشن دی. بل درنو انجینر صاحبانو موږ سره د موف په حالت کې هغه د اف بټنه ده. اف بټنه موږ سره څه ډول مرسته کوي؟ اجازه راکړئ چې زه یو ګړنګ زه رامنځته کړم لینډسکیپ په برخه کې یو ښکتني حالت تاسو وګورئ مثلا دغسې یو حالت لرو. که چیرې راشو موف باندې کلیک وکړو زه راشم دغه موف بټنه باندې بیرته لاړ شو آبجیکټس ته موف بټنه باندې کلیک وکړم زه لږ څه روټیټ کړم دا مثلا دغسې بیا روټیټ باندې خبرې کوم آبجیکټس ته راځو موف باندې کلیک کوم. که چیرې زه همدغسې انجینر صاحب راشم دغه باندې دې ته موقعیت ورکړم دلته تاسو وګورئ هماغه سطحې سره ځان نشي عیارولی وګورئ. خو که چیرې زه راشم اف بټنه باندې کلیک وکړم او موف ونیسم تاسو وګورئ هماغې حالت سره یا هماغې ګړنګ سره یا پورتني او ښکتني حالت سره دا ځان برابروي. تاسو وګورئ زه لږ څه ښکته کړم دا جسم تاسو اوس وګورئ مثلا که چیرې اف بټنه کلیک ونیسم او دا موف کړم هماغې حالت سره دا ځان برابروي دا د موف. بل درنو انجینر صاحبانو هغه د آلټ ده موږ سره آلټ بټنه وایي. اوس مثلا په یو لیول کې موږ قرار لرو د مثال په ډول زه راځم موف کړم دغه جسم دلته لږ زه هایټ ورکوم ارتفاع ورکوم. که چیرې زه دغه بل ته هم ارتفاع ورکوم چې بیا موږ ته ښکاره شي دغه جسم باندې کلیک کړو او دا هم ارتفاع لږ څه ورکوم ورته. اوس که چیرې انجینر صاحب زه راشم دغه موف کړم تاسو وګورئ دغه موف دغه موقعیت یا هغه ارتفاع فرق کوي. خو که چیرې آلټ بټنه زه کلیک ونیسم او دا موف کړم دا به ما په خپل حالت یا په هماغه موقعیت کې چې قرار لري په هماغه موقعیت کې دا موف کېږي خو خپله ارتفاع نه بدلوي. صحیح ده انجینر صاحب مثلا زه بیا کلیک نیسم په خپله ارتفاع کې دا پاتې کېږي او مثلا څه کار کوي یو خو کاپي مونږ ته نیسي بل خپل حالت کې اوس دې ته وګوره خپل حالت کې لومړنی جسم خپل حالت کې قرار لري زه آلټ اخلم بل کاپي مونږ ته راکوي هغه په خپل حالت کې قرار نیسي او بل کاپي مونږ تاسو ته راکوي. بل مونږ سره شفت بټنه ده. شفت بټنه بیا هماغه جسم چې بل ځای ته انتقالوي زه شفت باندې کلیک کوم موف کوم اوس وګورم جسم نه کاپي کېږي خو خپل هماغه هایټ سره چې هر څومره و په هماغه هایټ کې پاتې کېږي. اوس تاسو وګورئ هماغه هایټ سره پاتې شو. کنټرول هم تاسو پوهېږئ چې کنټرول مونږ سره څه کوي د جسمونو په انتخاب کې مثلا مونږ راځو کنټرول باندې کلیک کوو دغه ګاډي ټول انتخابوو مونږ سره انتخابېږي. بل که چیرې راشو مثلا نیچر ته اوس کنټرول باندې کلیک کوو هماغه نیچر مونږ او تاسو سره نیسي. که چیرې دولت باندې کلیک وکړو بیا دا هر هغه جسم چې انتخاب کړو هغه مونږ او تاسو ته انتخابوي. سمه ده باید راشو ترانسپورټ ته او دا انتخاب کړو ترانسپورټ برخه کې دغسې بیا دانه دانه مونږ ته هر جسم انتخابوي او بیا خپل عمل پکې یا عملیات ترسره کولی شو. دا د دغې برخې انجینر صاحبانو.
بل او د او تاسو پوهیږئ چې د او بټن په کېکاږلو سره موږ کولی شو د هماغه جسم په چار اطراف کې وڅرخېږو. بل اپشن درنو انجینر صاحبانو هغه موږ سره د سایز آبجیکټ ده. مثلا یو جسم ته موږ سایز ورکوو، مثلا دا غواړو چې سایز یې لوی او کوچنی شي. تاسو وګورئ هم کولی شو دغې په واسطه ورته یو قیمت ورکړو. تاسو د باندې کلیک وکړئ، نظر راکړئ. مثلا زه ورته وایم چې دا دی 10 قیمت واخلي. تاسو وګورئ دغه موټر ډېر غټ شو، زه غواړم ورته وایم چې دا 2 قیمت واخلي، بیا هم ډېر قیمت شو. نو دغسې په خپل خوښه هم کولی شو چې ځانګړی قیمت ورته ورکړو. بل موږ سره درنو انجینر صاحبانو هغه چینج هایټ ده. موږ سره موقعیت یا هم د هماغه جسم هایټ کې کار لري، یا جګوالی او ټیټوالی کې. تاسو وګورئ دغه جسم که چیرې موږ قیمت ورته ورکړو، کولی شو چې ځمکې لاندې پورته هر چېرته وغواړئ تاسو ورته هماغه ځای کې موقعیت ورکولی شئ. بل درنو انجینر صاحبانو موږ سره که چیرې تاسو سره یو شمېر اجسام وي، تاسو غواړئ روټیټ یې کړئ. مثلا تاسو غواړئ دې ته روټیټ ورکړئ، هغه مخکیني حالت موږ کولی شو چې استفاده کړو. قیمتونه هم موږ ورته ورکولی شو. مثلا تاسو دلته داسې قیمت ورکوئ، دې ته داسې قیمت ورکوئ، هر قیمت. تاسو بیا کلیک هم پرې کولی شئ. مثلا کلیک وکړئ پرې، هماغه سور حالت ته چې واوښته مثال په ډول، بیا ورته قیمت هم تاسو ورکولی شئ. هر قیمت چې تاسو زړی ورته ورکړئ او استفاده ورنه وکړئ. بل موږ سره انجینر صاحبانو یو موږ سره پلیس موډ ده، بل موو موډ ده. موو موډ بیا موږ سره دغه مرسته کوي. پلیس موډ کې موږ باید دانه دانه انتخاب کړو هماغه اجسام. مثلا زه غواړم ترانسپورټ برخه کې زه تغییرات راوړم، زه باید یوازې ترانسپورټ برخه انتخاب کړم. خو که چیرې نیچر برخه کې تغییرات راوړم باید نیچر انتخاب کړم. خو بیا موو موډ موږ ته دغه صلاحیت راکوي چې کوم اجسامو کې، اوس که چیرې ټولو اجسامو کې تغییرات راوړو ټول یې راته انتخاب کړی ده. که چیرې غواړو نه یوازې دې نیچر برخه پاتې شي، ساوند برخه دې نه وي، مثلا افیکټ دې نه وي، آوټډور دې نه وي، فقط نیچر وي، انډور وي. دې کې تغییرات که چیرې وغواړو راوستلی شو، بیا همدغه انتخابو تغییرات پکې راوړو، نور قلفوو ځکه چې موږ نه خراب نه شي. که چیرې بیرته غواړئ چې بیرتني شاتني حالت ته لاړ شئ، تاسو کولی شئ له دې څخه استفاده وکړئ. بیرته پلیس موډ ته راځو. دغسې د استفادې موارد لري موږ سره انجینر صاحبانو. مثلا تاسو سره یو څه اجسام وي تاسو سلیکټ کړی د ترانسپورټ په برخه کې، مثلا دغسې کنټرول بټن ووهو، کنټرول بټن مو ووهه موو په برخه کې. تاسو غواړئ ډیسلیکټ کړئ دغه ټول اجسام چې تاسو انتخاب کړی ده، ډیسلیکټ کړئ. فقط ډیسلیکټ باندې کلیک وکړئ، ټول اجسام د سلیکټ څخه راوځي. یو دغه برخه او بعضې کانټیکس مینو باندې انشاءالله په راتلونکي درس کې بحث کوو، ځکه چې زموږ د ویډیو حجم ډېرېږي. نو بنان په آخر کې له تاسو درنو انجینر صاحبانو سره هیله کېږي تر څو دغه درسونه ځان سره تکرار کړئ. یو موضوع او بل زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شریک کړئ. ښه وخت ښه